بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو او اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه احترامات مې ومنئ. نن 21 د دسامبر کال 2015 چې د یکشنبې ورځ سره سمون خوري ستاسو خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې موضوعات نړیوال سیمه‌ایز او همدارنګه په خیبر پختونخوا او په بلوچستان کې ورځ تر بله پر پاکستانی پوز باندې د قیامت صغرا ورځ جوړول د نوی کامیابیګانو علامت دی او ان شاء الله دا حرکت بخپل کامیابی ته رسیږي او په دې متعلق کافی خبرونه او راپورونه لرم. دویم برخه د برنامه چې بیا باغه جدا تاسو لپاره ثبتوم هغه تاسو پښتنه او تفسیری دي باغې ته ځواب ورکوم. نو اوس فعلا دغه موضوعاتو باندې به خپل بحث شروع کوم. راځم پر ډیورن کرخه اغاړه په دیره اسماعیل خان کې مجاهدینو د بی پیلوټه جهازونو یا د ډرون په ذریعہ باندې د پولیسو پر مرکز باندې برید کړی دی او الته په حساب بمونه اچولې دي او د په نتیجه کې دوه پولیس افسران شدیداً زخمیان او ټپیان شوي دي. همدارنګه د ټانک ولایت په ټانک سیمه کې یو زرعي موټر د لمنځه تللی دی. و ټانکونه کاملا مسمار شوي دي او دغه موټر چې زرعي و د بم په ذریعه باندې انفجار ورکړ شوی دی او تخریب شوی دی. په د ټانکونو کې چې څومره د ډرایوران یا نور عمله چې پکې ناسته وه دا ټول کاملا لمنځه تللی دي او څوک پکې ژوندی نه دی پاتې. همدارنګه د بلوچستان د ازادي بخونکي پوز مشران یعنی بیلی پیام خپل چنایانو پاکستان ته دغه کړی دی چې په زهري او په پنجګور کې چې کوم عملیات مونږ تاسو باندې وکړل دا صرف د دې لپاره وکړل چې تاسو دا وایي چې دا خوره د تاسو نه ده، دا ځای د تاسو نه دی. چنایانو ته هم بهتره دی چې خپل ګلم او بسره ټوله کې لاړ شي او د پنجاب پوز هم باید خپل ګلم او بسر ټول کې دي نه لاړ شي. غیر له دنه د دې باندې به همداسې شبخون وهل کېږي تر څو چې موږ خپل ازادي واخلو. دا زموږ د ازادۍ جنګ دی، دا کوم ترهګري او دا نه ده چې تاسو دې بانو باندې راځئ او عوامو دا وهئ. نو ډېر یو مفصله ویډیو ته نشر کړې ده او په دې کې خپل پیغام چنایانو او پنجاب ته استولی دی. همدارنګه بیلی یعنی بلوچستان لیبریشن آرمی یا بلوچستان لیبریشن فرنٹ چې دی د لویو لارو باندې چې په دغه په لار کې د دشت او د مستونګ په ساحه کې دی الته د چیکینګ شروع کړی دی او همدارنګه د کویټي د سبي په هایوي باندې هم د ازادي غوښتونکو کوز شوي دي او الته چې کوم موټرونه پبلک او دا تیریږي د هغې چیکینګ او سروې شروع کړې ده چې دا په خپله دی او لکه پرون مې تاسو خبر درکړه چې په خیبر پختونخوا کې د باجوړ په د ساحه کې په عمومي سړک ته مجاهدین راکوز شوي دي، د هغې د کنټرول یې نیولی دی او چک پوسټ یې جوړ کړی دی او همدارنګه د اټک په ساحه کې د کوم چک پوسټ جوړ کړی دی. ګر چې یو دوست اټک نه راته لیکلي و چې زه دلته اټک کې اوسېږم ما داسې کوم چک پوسټ نه دی لیدلی. تاسو معلومه ده چې مجاهدین کوزیږي یو ساعت 2 ساعتو لپاره چک پوسټ جوړوي نو بیا خو د هغې ډېر زیات پاتې کېدلی نشي ځکه چې هوایي برید لپاره د کېږي او بیرته ځي. نو دې لپاره دا دوست چې حتما خپل کور کې به بې خبره یې خو نه چې دی به دغه شوي خو دا واقع شوي ده او خبر بالکل په نړیواله میډیا کې راغلی چې ما په خپله د میډیا نه واخیسته او تاسو سره مې شریک. نو دارنګې په کویټې سبي په هایوي باندې هم د کوز شوي دي. په دې رقم ته دا ښکاري چې که خیبر پختونخوا دی او په بلوچستان دی اوس جنګ ورورو ښارونو ته او د حکومت تر کوره پورې رسیږي او د دې هغه قرارګاهګانې هم په امن کې نه دي. همدارنګې د په بلوچستان په کوټه کې د پیرو نصیر آباد په سیمه کې د پوز په ډلې باندې برید شوی دی چې ډېر زیات سنګین تلفات یې پرېښي دي او دا حمله د شپې د خوا نه شوې ده لکه شبخون غوندې پیښ شوی دی او ډېر زیات خلک پکې وژل شوي دي. همدارنګه تېره شپه باجوړ ولایت د واړه مامون ولسوالۍ د مڼو ځنګل کې د لیزر په برید باندې یو عسکر وژل شوی دی او یو امنیتي کامره ویجاړه کړلی شوې ده. تېره شپه د جنوبي وزیرستان اعظم ارسک ولسوالۍ بازار سیمه کې مجاهدینو پر
یو پوستې د راکټ لانچر او د پیکا په برید ترسره کړ چې د پوسته ویجاړه شوله او مالی او ځاني تلفات فوز ته اوښتي دي. همدارنګه باجوړ ولایت واړه مامون ولسوالۍ سرکۍ سیمه کې مجاهدینو پوز ته کمین وهلی چې په نتیجه کې جګړه وشوله او مالی او ځاني تاوان ورته اړول شوی دی. باجوړ ولایت واړه مامون ولسوالۍ په یو سنایپري برید کې یو عسکر وژل شوی دی. خیبر ولایت باړې ولسوالۍ تیرا سیمه کې د پبیخیل پوځي پوستې باندې د لیزري برید کې یو عسکر وژل شوی دی، یو ټپي شوی دی او یو امنیتي کامره ویجاړه کړلی شوې ده. ټانک ولایت ټانک ولسوالۍ بازار د پوستې باندې د مجاهدینو د مارټر حمله کړې ده چې په هغې کې د 2 محرران احسان او آصف زخمی شوي دي. ولایت جنوبي وزیرستان ولسوالۍ سراروغه پر پوځي چاونۍ باندې یعنی پوستې باندې د مارټر برید کې شوی دی چې مالی او ځاني تلفات یې ور اړولي دي. جنوبي وزیرستان ولایت د تیارزوی ولسوالۍ علاقه کوټ کونړ واقع انځر قلعه برید کې یو عسکر وژل شوی دی او همدارنګه یو امنیتي کامره ویجاړه کړلی شوې ده. ولایت باجوړ ولسوالۍ ریاست مجاهدینو پوز او د پوز ترمنځ کلکه نښته شوې ده چې د هغې په نتیجه کې 15 پوځیان هلاک شوي دي، ډېر زیات نور تعداد ټپیان شوي دي او پوز په شاتګ باندې مجبور کړلی شوی دی. همدارنګه په 20 دسمبر ولایت ټانک ولسوالۍ ګومل کې د سرکمر مورچې باندې مجاهدینو د سنایپر په برید کې یو امنیتي کامره ویجاړه کړلې ده. په 20 دسمبر ولایت ټانک علاقه کوټ خدک مجاهدینو د سپکو درنو وسلو پر مرسته باندې د اف سی پر قلعه باندې برید وکړ چې لسګونه پوځیان هلاک او ټپیان شوي دي. کله چې د فوز د اکمالاتو لپاره د فوز نور ډله راغلی ده په هغې باندې برید شوی دی، بیا هلته دوباره نور د دوی ته زیان رسېدلی دی چې کسان یې وژل شوي دي او موټرونه او دوی ته هم زیان رسېدلی دی. په 20 دسمبر خیبر ولایت باړې ولسوالۍ تیارزۍ په برقمبرخیل سیمه کې مجاهدینو د فوز پر موټر بمي چاودنه وکړله. 4 د پوځي عسکر وژل شوي دي، 2 ټپیان شوي دي او موټر یې همدارنګې تخریب شوی دی، ویجاړ شوی دی او له کاره وتی دی. هغه عسکر چې وژل شوي دي سپاهي فدا نواز، سپاهي لالمدین، سپاهي واجد او سپاهي عامر وژل شوي دي. صوبیدار یارمت خان او سپاهي ارشاد ټپیان شوي دي. همدارنګه یو ورور په نامه دی عبید الله حقیار راته لیکلی دي چې دی ادعا کوي چې په 19 دسمبر شمالي وزیرستان او کورمې ولایت کې بریدونو کې دقیقو معلوماتو پر اساس 116 تنه هلاک شوي دي، 15 ټپیان شوي دي او 15 مجاهدین شهیدان شوي دي. دی ورور دا هم ویلي دي چې دا معلومات د په دې دقیق دي چې دی په همدې سیمې دی او دته دا معلومات معلوم دي او ده راته دا هم لیکلي دي چې ستا معلومات او دغه چې دي دا کامل نه مکمل جهادي راپورونه نه راځي. د وروره دا خبره خو ما خپله په هر برنامه کې بار کړې ده چې زه چې کوم راپورونه جهادي تاسو وړاندې کوم هغه یو شمع ده، ځکه چې ماته ټول نه را رسیږي او زه ماته چې کوم څه تر لاسه راورسیږي زه هغه ستاسو حضور ته وړاندې کوم. په دې باندې ما څو ځلې تاسو ته بیان هم کړی، اقرار مې کړی دی چې د ماته مکمل راپورونه بالخصوص د بلوچستان نه ماته مکمل راپورونه نه را رسیږي. ما د بلوچستان کې د دوستانو نه دا هیله هم وکړه لکه ما سره څوک مرسته وکړي، خو تاسو معلومه ده مختلفې ډلې دي یو د بل راپور نه ورکوي. نو که چیرته دغه بدون د پرې نه او د ده لپاره چې هدف او دغه یو لوی دی هغې اساس باندې که چیرته راپورونه راکړ شي که ولو د مخالف هم خو چې د پاکستان دښمن یې وهلی باید راپور یې سره شریک کړو. نو ماته چې کوم راپورونه را رسي زه هغه شریکوم. که عبیدالله حقیار ورور غواړي چې ماته راپورونه راکړي دی کولی شي چې روزمره که دې ته کوم راپورونه لاسته ورځي ما سره شریک کړي، زه به یې دوستانو سره شریکوم. نو دا به ډېره ښه خبره دا واقعیت دی چې ماته ټول راپورونه نه را رسیږي. راځو په نړیوالو خبرونو ته. امریکې په سوریه کې په 18 مختلفو ځایونو باندې بمباز کړی دی او ادعا کړې ده چې دلته د داعش مرکزونه او موږ داعش ووهل او دوی له منځه یوړل.
خو واقعیت دا دی چې تاسو معلومه ده چې په سوریه کې او عراق کې چې داعش وو امریکې هغه نه وهل بلکې مرسته یې ورسره کوله. کله چې روسیې ووهل بیا امریکې د هغې د نجات لپاره هغه بچ کړل. نو اوس هم دغه وی سیاسي مبصرین عربي مبصرین دا وی چې د امریکې دغه بمباردونه اصلا عام خلک او هغه کسان چې په حساب د خپل وطن لپاره کېږي د هغې باندې دا بمبارد کوي. او بل دا دی چې دا یو بهانه لټۍ لپاره دی چې دی لګیا دی د سوریې په ټولو نقاطو کې خپل پوځي اډې جوړی د خپل موجودیت لپاره دلته پلمه جوړی چې دلته داعش د ترهګري ده. نو د امریکې مات پاتې کېدل دلته لازمي دي. خو په دې هکله دا خبره هم کېږي چې دا به د امریکې لپاره ډېر لوی قیمت ادا کړي او د سوریې د فعلي حکومت لپاره، ځکه چې خلک د امریکې موجودیت نه غواړي او د هغې په مقابل کې ودرېږي او د پاره د دوی په حساب جنگ ورځ تر ورځه د یو کورني جنگ خواته روان دی سوریه او ورځ تر بله اور لمبې پکې زیاتیږي او دا د سوریې د هغې لپاره د استحکام لپاره او د بقا لپاره ښه نه دی. ممکن چې سوریه په آخر کې د دې کورني جنگ په نتیجه کې که امریکا هم ناکامیږي دی بیا د ټوټې کېدو خواته لاړ نه شي. همدارنګې په نړیوالو خبرونو کې دا دی چې چین، روسیې او ایران د ایران په خاوره کې یو نظامی مانور سره یو ځای سرته رسولی دی چې دا په خپله تاسو معلومه ده چې دا نظامی مانورونه چې کله سره کېږي د یو راتلونکي جګړې د آمادګۍ لپاره د یو خپل ترمنځ د تفاهم پیدا کولو په اساس کېږي چې یعنې چین، روسیه، ایران پوځیان سره په هغې پوځي علایمو سره پوی وسي چې کله د جنگ په وخت کې دوی ورسره مخ کېږي او یو بل سره که دوی مرسته کوي. ځکه چې د نړۍ مسله د جنگ خواته روانه ده. تاسو معلومه ده اروپا هم آمادګي نیسي. روسانو ما ویلي دي چې کاملا د جګړې ته آماده دي او دا چې اروپایانو د روسیې 210 میلیارده دارایی د یوکراین لپاره ضبطه کړې ده. دا نور هم حالات د دوی وخیم کړي دي او روسیې ویلي چې د غچ به دوی اخلي. سرګي لاوروف ویلي دي چې د روسیې بهرنی چارو وزیر چې رافایل ګروسی د خپل د منصب د تقاضا په اساس باید بیطرفه لوبه وکړي. دا باید د بل چاته جاسوسي او دغه ونه کړي. دا باید بیطرفه اوسي او خپل هغه منصب چې دلته سپارل شوی هغه ته باید احترام وساتي. کله چې د طرف واقع کېږي بیا دا دغه امور په آرام او په اسانه نه کېږي. یعنې د سرګي لاوروف اشاره د ایران د اتومي دستګاه خواته ده چې د هغې راپورونه دغې رافایل ګروسی اخیستل اسرائیل او امریکې ته ورکول او د هغې نه هغوی د ایران په مقابل کې دوسیه جوړوله چې دا یو درست کار نه و. همدارنګې په اسرائیلو ادعا کړې ده چې یو د روسیې وګړی یې د ایران لپاره د جاسوسۍ په اتهام نیولی دی چې د دې دا خبر د شباک ادارې د اسرائیلو تایید کړی دی. ویلي چې په نامه د رومان کم کسو چې روسیې هغه سره دا نفر په تماس کې و او د دوی د اسرائیلو معلومات اخیستل او ایران ته یې ورکول. همدارنګې په پاکستان کې د عمران خان او د هغې کورودانې یعنې خانم اغلې پنکۍ د 18 کاله قید باندې محکوم شوي دي او دا هغه د توشخانې یا د تحفې کور په جرم کې چې دوی هغه اخیستي او خرڅ کړي په هغه جرم باندې دغه شوي دي. خو په اصل کې د ده تر شا باندې حقایق سیاسي دي، نور مسایل دي. لپاره دی چې عاصم منیر کوم پیشنهادات عمران خان ته کړي هغه دوی ونه منل، نو دا قید یې پې باندې راویست او بر علاوه له ده نه 18 میلیونه کلدارې چې څه د پاس 1.5 کروڑ روپۍ شي دا به هم بیا پرداخت کوي. که دا پرداخت نه کړي نو د دې قید نه به علاوه دې باندې نور هم قید زیاتېږي، یعنې زندان به پې اوږدېږي. خو دا یو سیاسي دغه دی ځکه چې هلته یو بل جنګ روان دی لپاره د اسرائیل د قواو لیږلو او پارلمان کې د عمران خان اوټ ته ضرورت دی. دا یو سیاسي فشار یې پرې راوړی دی که چېرته هغه د دې فشار لاندې دا خبره ومني او خپل موقف کې بدلون راوړي. کوم شی چې عمران خان رد کړی دی او زه دا کار نه کوم، اوس عاصم منیر دوی لګیا دي د عمران خان د ګوند نورو کسانو باندې لکه اعجاز چودري باندې او محمود قریشي او داسې نورو باندې کار کوي تر څو هغې د زندان نه راوباسي او په پارلمان کې د هغې نه په حساب رایه واخلي او اسرائیل ته خپل قوا ورواستوي. نو دا په دې باندې دا کار روان دی. هیله ده چې برنامه وګورئ، خوښ کې دوستان سره شریکه کړئ. تر بل برنامې ستاسو حضور ته حاضرېږم. تاسو په لوی پروردګار عالمینو سپارم. وما علینا الا البلاغ.